ملګرو زموږ چینل ټیکس ته په خیر راغلاست. زه یم صبغت الله حکمن. ملګرو د نن په ویډیو کې زه تاسو ته داسې طریقه درښیم چې بغیر له وینډوز څخه موږ خپل کمپیوټر څنګه تیز کړو. یعنې موږ که چیرې کمپیوټر ته بار بار وینډوز ورکوو زموږ کمپیوټر خپل عامل سیستم کمزوری کوي. خو زه غواړم چې دا بغیر له وینډوز څخه خپل کمپیوټر تیز کړم. نو د هغه لپاره به زه ساده له وینډوز بټن سره آر وم رن کمانډ به خلاص کړم. دلته به ورته ولیکم MS config. د هغه وروسته به انټر وم. تاسو ته به داسې یوه منیو خلاصه سي. دلته به تاسې ساده بوټ ته راسئ. په بوټ کې به اډوانس آپشنز ته راسئ. دلته به اوس ګوره ملګرو ما خپل کمپیوټر له مخکې نه تیز کړی. تی به دلته په دا نمبر او پروسیسرز باندې کلیک وکړئ او له ده ځای څه چې غټ نمبر یې اوس که چیرې ستا په کمپیوټر کې 5 یې 6 یا زیات دي تر ټولو غټ نمبر لوړ نمبر ورته انتخاب کړئ. اوکې ووایئ. له هغه وروسته اپلای ووایئ. کله چې ته اپلای ووایئ اوکې ووایئ تی ته به دا مینیو خلاصه سي. تی به ساده خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ. کله چې کمپیوټر ریسټارټ سو له هغه وروسته به ستاسو کمپیوټر کار تیز کوي. ملګرو که مو چیرې ویډیو خوښه سوي در سره لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.